سلامونه او وخت مو بخیر. پام وراړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن چهارشنبه ده، حمل 12مه نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل د لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبرې ګړې درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز ولایت کې یو تن د نشه یي توکو د پلور په تور د امنیتي پولیسو له لوري نیول شوی. په تېره اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 151,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. په مزار شریف کې د چرګانو د هګیو او غوښې د تولید د یوې سترې فابریکې د جوړېدو بنسټ کېښودل شو. او د افغانستان او روسیې سوداګري 530 میلیونه ډالرو ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. په کندوز ولایت کې یو تن د نشه یي توکو د پلور په تور د امنیتي پولیسو له لوري ونیول شو. د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ امنیه قومنداني امنیتي پولیسو تېره ورځ یو تن د نشه یي توکو د پلور په تور نیول شوی کس د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې 620 ګرامه چرس او 315 ګرامه تریاک د خرڅلاو پر مهال بالفعل د یادې ولسوالۍ په بندر شوراب سیمه کې نیول شوی دی. یاد نیول شوی کس به د لومړنیو پلټنو تر بشپړېدو وروسته اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په تېرې اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 151,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تېره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 151,970 میټریک ټنه توکي لېږدول شوي دي. په یادو توکو کې 63 ټنه توکي صادر شوي. دغه وزارت وایي د هرې ورځې په تېرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه دا ده د هېواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیا وړاندې کړي. په مزار شریف کې د چرګانو د هګیو او غوښې د تولید د یوې سترې فابریکې د جوړېدو بنسټ کېښودل شو. چارواکي وایي دا پروژه د افغان ازبک پانګوالو په ګډه پانګونه د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت پر 400 جریبه ځمکه جوړېږي. د مسؤلینو په وینا دغه فابریکه به په 3 کلونو کې بشپړه شي او له فعالېدو وروسته به هره ورځ تر 120,000 هګۍ او په کال کې سلګونه ټنه د چرګانو غوښه تولید کړي. سیمه ییز مسؤلین زیاتوي چې دا پروژه به د کورني تولید کچه لوړه، د وارداتو اړتیا کم او سلګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان او روسیې سوداګري 530 میلیونه ډالرو ته رسېدلې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په تېر میلادي کال کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه 530 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. د معلوماتو له مخې له دې جملې 4 میلیونه ډالر صادرات او 540 میلیونه ډالر واردات دي. د یاد وزارت چارواکي زیاتوي افغانستان روسیې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي صادر کړي او له هغې هېواده تر ډېره خوراکي مواد او توکي په ځانګړي ډول تیل او ګاز وارد کړي دي. دا د دې مهال مهمو وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله ومان شه.